بسم الله الرحمن الرحیم. درنو مسلمانانو ورونو اوریدونکو د عقیدوي مسلسلو درسونو په سلسله کې بیا هم د امام محمد التمیمی رحمت الله تعالی علیه جالب کتاب اصول ثلاثه په لاس کې لرو او د هغې نه دا درسونه تقدیمو. رسیږو دې ته چې د سورة العصر پر رابطه مو د امام شافعي رحمت الله تعالی علیه وینا ذکر کړله چې دا سورت مکمل وعظ دی انسانانو ته چې و انسانانو د ایمان په لاره راستانه شي. وقال البخاري رحمه الله تعالی، دا څلورم درس دی، امام بخاري رحمت الله علیه فرمای باب العلم قبل القول والعمل. باب دې په بیان د دې کې چې ځان قانع کول، ځان خبرول لازم دي مخکې د دې نه چې د اقوالو نه موږ یو قول وکړو او د اعمالو نه بل یو عمل وکړو. نو د قول او د عمل تر مخه د علم ضرورت دی. والدلیل قوله تعالی، او دلیل پر دا وینا د رب العالمین ده چې الله فرمای بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. ځان پوهه کا په دې ضروري مسله چې نشته دی لایق د عبادت بې د یو الله نه، او بخښنه وغواړه د خپلې ګناه دپاره. سورة محمد شپږیشتمه سپاره. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې فرمای نو وګوره الله عز وجل شروع کړه په علم باندې مخکې د دې نه چې قایل قول وکړي او عامل عمل وکړي، مخکې د دې نه چې انسان یوه وینا وکړي او عمل وکړي باید په دې باندې وپوهېږي چې زه څه کوم او څه وایمه. علما وایي وګوره کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله الله عز وجل ته قبوله ده چې د هغې په معنا او مقصد باندې بنده مسلمان پوه شي. د دې وجې نه یو مفسر فرمایي ومن اتا بکلمة طیبة غیر ملاحظ معناها فلا يعد مؤمنه. هغه چا چې کلمه طیبه وویل او د هغې د معنا یې هېڅ لحاظ ونه ساته نو په تشه وینا دی نه مؤمن کیږي، ځکه مقصد او مطلب د کلمې د په ځان کې رانوست. د امام محمد تمیمی رحمت الله تعالی علیه په کتاب کې اصول ثلاثه کې چې د امام بخاری نص ذکر کیږي د دې نه هم دا ثابتیږي چې موږ څه کوو او څه وایو د دې تر مخه باید ځان وپوهوو چې موږ په څه لګیا یو، څه مو خبره ده، څه مو کلمه ده، څه مو مونځ دی، څه مو روژه ده، د دې څه مطلب، د دې څه غرض. نو کلمه طیبه چې وایو باید د دې په مطلب ځان وپوهیو. وګوره امام بخاري رحمت الله علیه د باب د لګولو نه وروسته بیا وایي فاعلم انه لا اله الا الله، چې الله عز وجل په دې رابطه فرمایي چې پوهه شه چې نشته دی لایق د عبادت بې د یو الله نه. یعنې ته چې کلمه وایي په دې منه ځان پوهه کوې ووایه. واستغفر لذنبک، او د خپلې ګناه دپاره بخښنه وغواړه. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الله شروع کړی د اول په علم باندې مخکې د قول او مخکې د عمل نه چې ای مؤمنانو مخکې دې چې یو څه ووایئ، مخکې دې چې یو څه وکئ باید د هغې په معنا او په مقصد او په مرام په هغې باندې باید ځان پوهه کوي. الله موږ پرې پوهه کړي، دا درسونه قبول کړي. امین یا رب العالمین.